یحیی سي د کویټ هیواد اوسیدونکی دی او تر ټولو وړوکی دی یا لنډ قد لرونکی وګړی دی. دی تقریبا 2 فوټه قد لري چې تقریبا 80 سانتي متره راځي. دی په ټولنیزه میډیا باندې ډیر زیات مشهور دی، ډیر زیات فالوورز لري، ټیک ټاک باندې، انستګرام باندې، فیسبوک باندې ډیر خلک مینوال لري چې مینوالو یو زه هم یم. زما خوښېږي د دې ویډیوګانې او زه رښتیا خبرې ښه په مینه داسې ګورم. تازه یې پرون لیکلي ول چې د واده چې زه غواړم کوژدنه وکړم، یعنې واده وکړم، نو په آنلاین ډول دغه سړی سي تقریبا دغه هلک به ورته ووایم، سړی به ورته ووایم، خو چې هر څه تاسې ګڼئ که نه، نو ده ته 254 نجونو آنلاین د واده وړاندیز کړی دی او نوملیکنه یې ورته کړې ده. دی میلیونر هم دی. یو بله خبره هم کومه چې دا تاسې باید په یاد ولرئ. نو کله کله سړی وایي چې پیسې چې دي هېڅ نه دي یا پیسې هر څه دي. رښتیا هم پیسې هر څه دي. که مثلا همدغه 2 فوټه کس د یوې غریبې کورنۍ وای، یا داسې یو څوک وای چې میلیونر نه وای، یا داسې یو څوک وای چې مشهور نه وای، تاسو فکر کوئ چې دې دپاره به 254 نجونو آنلاین یا مثلا په ټولنیزې میډیا د لارې د واده پیشنهاد کړی و چې موږ در سره غواړو واده وکړو. څه فکر کوئ چې دا به د پیسو لپاره وي که به د شهرت لپاره وي، یا به دا چې د ده دا جذابیت به وي چې دا ښایسته ویډیوګانې جوړوي، کومیډي ده، خلک یې خوښوي په دې اړه باندې. خو زما نظر هم دا دی چې یوازې د پیسو لپاره دا چې دونه خلکو ورته پیشنهاد هم کړی دی، یوازې د پیسو لپاره یې کړی دی. فکر کوم چې بل به هېڅ هم نه وي. که نه زه فکر نه کوم چې یوه نجلۍ دې وغواړي چې خاوند یې دومره ټیټ قد ولري چې هغه 2 فوټه واوسېږي. فکر کوم پیسه